مضبوط وه خدای شته چې دا به د تېر شوي شلو کالو حالونه مو وایي وای 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 هله خدایه وای شاه زمان خلا جومات نه دی جي دغې ته ورغلم جي او بس د کړکۍ مبارکه کې دا بیټري مبارکه پرته وه جي بس دا مې ترو او ټوګې ته کړه بس ځان ته مې صدقه کړه جومات نه رووته داسې کار دی که نه تا ټول عمر دا چرګې راپټې کړي وړوکې چورټۍ بېشکه بېشوبې دا پیره چې در باندې زه دا غټه دوسه ووم غټه غواره راپرانېږو پړه مې غټ ارمان دی چې دا غټ اغلا وکړم مسلمانه زه د مالدارو ما الله نو غل له ترقي ورکول ملک ته ترقي ورکول مسلمانه یې په هوا به روانې بس مړه دا احسان به زه ستا چېرته مېر نه او واده دې جوړ شو بچې دا په ارامۍ راچپه کړم انشاءالله تعالی واده وشو د ګاونډیانو واده مې راسره کېږي یو خبره درته کوم چې ګورې ما کومه غوره روانه کړه د هغې روپۍ به تاله نه درکوم او ستا د غوره روپۍ ماله مه راکوه زما اکسپیرینس یې دی که ما کومه غوره روانه کړه چې کومې ډېرې پیسې کولې هغه ستا نو پرابلم یا لکه زما د سوچ مطابق نه دی د غوا بچې اعتبار پاتې شوی دی دا پکې درېیمه دوسه یو منټ نشته د اکسپیرینس دی نشته که نه ولې ګډه ده ګډه ده نه ده پسې غلم نشته هغه لکۍ وله اوچۍ ګډه ده ولکه او لکۍ پسې ده که نه نه بس ټیک دا په پاکستان کې صرف درې ګړي او لکه د غوږونو تېخه دا شی ماته بربرۍ ښکاري پاکستان کې صرف درې ګړي یو نواز شریف ساتلې ده یو بختي رحمان ساتلې یو دې کور والا ساتلې بس زه راځه دوی جوړ دی سیاستدانان سره ټچ دي زه څنګه ریله کړمه که نه بس ته به دغه کې غمه شه لکه دا شی خو سپیو تباله شي سپیو تا ماته وایې ګډه ده تا چې وایې چیلی ده ما درته وایې چیلی ده نو ما خو هسې ګپ ولګوم خدای ته زه ځم کور ته یاره کور ته څنګه ځي کور ته دوه لتې دې واما هلکه کور ته څنګه ځي خدای دې تباه نه کړه چرګانو په غلا کې خو به راشي نه ته پرېږده چرګانو غلا کې دا شی نه و د غټې غلاګانې کې خو دا غټ کارونه وي که نه خو مسلمانه دا خو ماته سپی نه ویایپي ښکاري که دې کسانو دښمني نو بیا نه ورځو لاله واده م نه کوم قسم دې تا غلا نه واورم راځئ دې غلا نه مکه موږ دې مالک خپلې مه کوه ساده به زه سمون بکمن یو افت خو پکې راغلی یا لکه څوک دي هلکه د سپېدارو تویره لږه دغه اچول غواړي سره که نه چې اوبه ورکړو که نه وچ شو یار وچ شو غار که اوپر شي د سپېدار سوری دی سړی نشته الله وایي که سړی هسې ګوره د اغلا ډېر ګران کار دی ښه نه آسان دی مسلمانه سپېدار پاڼې نه به درته سړی جوړېږي څه کار کوم په دې غوا باندې وړو طریقه راوښایي چې څه چلوي طریقه دا ده که نه همدا کور دی سمه ده دا خښته راوتې نه ده دا ما مازدیګر رابار کړې ده بس ښۍ خپه په دغې کې ده او ګس په د بوتکي کې دی کې دی ښوده بس وختې ښکته دې ودانګل بس خړه غواره ایلکه راویدې سته بازار ته دې بوتله خرڅ دې کړه واده دې وشو مبارک شي ټیک شو اوس دې بیا پوه کوم خړه غوا به ته را روانې هغه له ګیله کې نه وي او دا بله نه ده دا توره ښه زه راځه الله دې خیر وکړي خدایه پروردګار ته پکې خپل فضل وکړي کامیاب یې مړه زه سره یم لکه اسحاقه ظالمه زما دا غوا کړپاره ډېر کوي یاره لکه دې لی جوړې دا نوکې پالش کړي پوه شوې ځکه کړسا کوي او دا شی ډېر ترنده دی په کلار راځه زما د خو پوره شپږ لکه روپۍ دې کوم ما ته پولیس کالي راوړه پولیس کالي یا الله ایمان ته مې خیر کړي اسحاقه زما دا غوره ته په ارامۍ ښکاري یار لکه دا شی راولې مړه لکه دا لیټ بند کړه مړه خدای دې غر کته خو مې په زور په چا نیسي روه دا غوره روه اسحاقه ورته خو ډېر مست شی روان کړی الله دې خپل فضل وکړي یار که دا هم خرڅ کړه اسحاقه لارې کومرې لږو ښه مسلمانه دا خو د غل د لاس هم درې لاکه کوي اورئ نو ته کوم د جومات مولا یې هې په څو یالې تی په څو یالې ما خو بس په 35,000 روپۍ هم ښه ده او ستا ده یاره که تا دې سره روان کړي خدای دې تباه نه کا خر دی هله خدای دې غرق دې کړم ما ته څه پته و قسم دې مه وایې که په ارامۍ ته خوشې زویه
تا په ارامۍ غوا دی که خر دې را روان کړ ته ما په دې خبره پوه کړه تا ماته غټه غلا یاده کړې وه نو ټول عمر ما چرګان وانډې پټې کړي وو چرګې خدای دې تباه نه کړ نو تا خر نه پېژنده زه په دې وختي نشه کې وم چې دې شي خو ښکرې نشته دا شی ماته څه بل څه شی ښکاري ما وې دا به چېرته په ارامۍ اوریجنل غوایي که نه قسم دی پرېږده دې شړې ته یې پرېږده دې شړې ته ور پرېږده یو شپږ 200 روپۍ خو به وکړي که نه په دې را روان که راځه تاسو به زه کور کې ګورم ستا شولک زه وباسم د غلا نه خو دې تباه او برباد نه کړه لکه انشاءالله لږ ساعت پس پسې راځم خو په دې باندې ګراب एकदम ته پاسه چې چاته پته ونه لګي توبه داسې صفا کړی دی ګیا والا خدای شته کډه کې یم پکې پرېښی زه مړی قسمت چې مې بڅه کې وبس هغه خو میلاو شوه تیری ولکه دا خو چانس ولګېده چې خدای پاک تیاره ګیا چاله ورکوي نو انسان به څه کي الله مو بخی او زوري اعلان واورئ د کلي د جومات نه 80 بیټري پټه شوې ده دا بیټري او دا غل چې چالم په لاس ورلې د جومات انتظامیې ته حواله کوي او د جومات د انتظامیې د طرفه به ورته 1000 روپۍ انعام ملاویږي اعلان ختم شو وکنه ورځه بچیو پولیس راوله هیڅ کوم خواته دی یار په غم واوښتو څه کې لکه دا جي دغه دی دا جي دغه وکنه ده دا جي زموږ نه سخی ورک شوی دی دلته چېرته جي موږ غوا راوستې وه سالان لکه نه او سخی ډېر روان وي بس بېدرکه شو د جوار کمې کتو جي ها هم خیر دی خو چې پاتینګړی نه دی کتلی نه جي نه بس دغه هم پسې ګرځېدو که نه څنګه سخی و جي داسې سپین رنګ کې سخی و که نه او دغسې سپین رنګ کې و جي سپین کلر کې سخی و جي سپین رنګ کې و څه لیکل میکل خو یې پرې نه وکړي ساس چې مسي جي دقه مې پې مور بس بېګی پې په داسې په نکریزه لیکلی و که نه 80 پې لیکلی و چې موږ وی ورک رانه نه شي جي هغه سخی خو موږ پیدا کړی مبارک شه نه مړه پیدا شو سر غونده کې ښکرې وې ما پولیسو ته رینګ وکړو ما وې زموږ د ګاونډي نه مې سخی ورک شوی دی جي او تاسو ولې را پیدا کوئ نو سله دې رینګ کړو نو دونه غټه مسله خو نه وه زموږ د کور کلي مسله او ما په موږ پخپله دا دی که نه دا پیدا شو مبارک شي جي مبارک شي الله هم ښاد آباد کا داسې ستر خلک چې زموږ په دې کلي کې خدای ګو چې د چا نه به څه ورک شي زموږ دا پولیس به اوس هغلته ویم سي نه جي نه بس ضرورت نشته که خیري ورېږه جي مور ده ښه دا بالحال کټ کا الو جی مور بس ښه پیدا شو ښه به دلته کې دا 2 کسانو الله دې بې حسابه بې کتابه جنت ته بوځي ډېر هیلپ یې را سره وکړو به درځمه ښه
وشو جی جی وشو ها دا پولیس به اوس هلته بوزي نه نه ضرورت نشته جی به ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني الله می عزت کې بتا خیر به دې پوګه وکشا جی جی دا پولیس الله پاک ستاسو خدمت لراړي کړي چې ستاسو سره خدمت ونه کی نو بیا خو پولیس نشو مړه جی د بل چا څه دی چې کم ضرورت کنه زمونه یاره ستاسو غونډه کوم له موږ د خدمت کوو د پولیسو په ذریعہ چې خلک تماشې کوي تاسو مخ ته جی ٹھیک ته جی ٹھیک ته چه بس کی نه جی نه چې نس کوم هو کله کده سي د یخ د ام جوس ملاو شو کنه جی نو دغه به خی کنه بالکل بالکل بس دغه سي آرام وایا یره جی بس الله می عزت کا ډیر ستړی موکړه ما سره کنه او بس د کې پولیس بس زنده باد دی اوري او دا گاونډیم چې کم د نو ډیر عوامو خدمت په پولیسو فرض دی جی بالکل بالکل جی ته بس خو دا ماکس لرګه کنه یار چې ته خپل مسلمان یې ماشاءالله دا به دغه د اجازه راته د مور نه ونو حاجی خاخه ماشاءالله ته ډېر خزوانه یار زه جی ډیر تکړه سړی ما زه مزدوریم کوم خو داسخه ضروری وکنه دا ماته لګه ستونزه وا خادش از خا د سکینه د پانی کوو چې لګا تاو شکنه حاجی خاخه وی وا وتاو کا یره جی ولی ما څه چل کړی جی دا خیر کوم ځای نه راوړی جی داسخه خو زمون خپل څخه و جی ولکه دغه وکنه ډایرک حل وایا ډایرک دغه دا حل نه وای ایو وا مضبوط وا خدای اشته چې دا به تیر شوی شلو کالو هلونه مو وای وای اله خدای وای چا آه ریپریزه خبره ختمو د رسخیره سقی سره گلی سی چو صاحب لري بوزم جی سیچو صاحب له ما بوزا خسرین د بوس څخه جوړی جی او اوریدلې مې دي چې هغه د مرچکولیو گیم سره تکي بس پته نه راته خو دا خبره ختمو دلته وایا جی دا دې سقی سره د رسخی دا جی د سکار دی چې دا څخه د شاه زمان خلا جمعات نه دی جی دغه توارلم جی او بس د کړکۍ مبارکه کې دا بیټری مبارکه پراته و جی بدا مې ترو او ټوګې تکړه بس ځان ته مې صدقه کړه جمعات نه روته ځان د صدقه دینه مکه مې دغه جمعات نه دوا غټي بیټریانې پټې شوې هغه هم ته صدقه کړي او جی هغه بس ما صدقه کړه ځان بیا دې په دې بیټریانو څه کړي جی هغه مې خرڅ کړ آیفون مې په واغې آیفون دې څه وکړو جی هغه مې یو جینۍ سره چې کوم دی جی تعلقات و هغې ته مې ګفټ کړو جی د غل سړی مې په پیله د عشق ولیدو وی وخه ای جی بیا به عشق نه کوم بس نه وکړه خدای کو جی اله خدای کو عشق په خوا ورته مالا خدای کو ای پولیس ماما بس اوس مې پرې کنه ما او دا موټر سایکل چې دې پټ کړی او دا غي سره دی یو د سولر شیشې پټې کړې وي نو په موټر سایکل دې څه کو سولر شیشې دې څه دا حل وایا جی د جمعتون له په جمع لازم ماشاءالله او دا غي نه علاوه به جی غم خادي کوم کنه نو د علاقې سړی ما غم خادي خو فرض ده کنه دا خو بکو کنه جی بالکل به او هغه سولر دې سکارو چې پردې جلای می والي وا او دا غي لیټ او بمپر می مات کړو نو په هغه سولر می هغه لغه بمپر او لیټ واغې ماشاءالله ذهني قابل دی جی جی او دا د چانه دی په کې پټ کړو نو مرانه ير شو جی دا دم لاله وجري ته ورلم جی او یو دوه پکې پراتون بس هغه مې راچوت کړه ما یادم لاله چې کوم د زکات وباسي کنه ما کې دې شي دای په زکات کې خینو هغه مې ویوړ جی ځان لري بخپل زکات وي او جی زکات وباسم جی ماشاءالله ذهني قابل پکې دې سکړه پکې مې جی یو چرسی ملګری دی او داغه واده نو بس هغه لمه ورکړه مې ځان ته ولګوي سبا یاد ساتي جی ماشاءالله داسې خلک دي په دنیا کې پیدا شي او داسې ملګري دي خدای پاک چاله نه ورکوي دې نه علاوه دې یو غلا بل هم کړی ما نه یې رښتوا جی دا د دیری د جمعات نه مې جی یو دوه بیټریانې وړې وي اولو غور شو په غیر څه کړی جی کشت را پسې سټارټ کش مې اچولې و کنه نو هغه کشت چې اچولې و نو هغه راته ویلي که کشت داخل نه کو په دې 15 ورځو کې نو جامې به نه وباسم د غل سړي مې په پیله در باندې کشم ولیدو وی وه جی بس خبره واوره کنه نو دغه دی کنه وای چې دا کښ ناتم جی دا به شخص مور دا به شخص پاور جی بس دا جی 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 زمونږ انسانان ژوند باندې خوږیږي کنه جی جی نور کړي څه غلا ملا کړي مونږ ته وایي ستانه کې به څه تکلیف کې
جی بس غلاګانې جی وخی خو به مې نور نه جی واده راسه وکړئ که نه جی یا خدای پاکه نو خدای شته که څوک لاس هم درو جی نو دا پولیس خو په نس خبره باندې جی بس نور به موږ لاس نه دروړو که نور څوک لاس دروړي بیا هغه هغوی پوهېږي او کار یې پوهېږي که نه دا جی داسې دغه و که نه دغه مغه کو د افغانستان نه چې کوم دی انډیا نه حجاز راغلی و که نه هغې کې هم داسې نیمکخو لاس و او جی داسې ځینې سیاستدانان جي دا روپۍ موپۍ والې ده چلولې ده که نه نو دا کوم ځای چې نیمکخو چې لږ غونته کې مولوي صاحب مولوي صاحب پکې ته خو غټ سړی و جی دغه دی دا ای جی خبره واورئ بس زما خبره واورئ پیله زما خبره مې زه به خیر د لږ روپۍ نیمې درکړم که نه او دا خبره په دې ځای ختمه کړئ رشوت ورکوي نه دا رشوت نه دی جی چی یادوم هلی چی خدای پاله جی چی یادوم جی چی در باندې سکمه جی ته موږ پولیس خواږه چی در باندې ته موږ پولیسو له رشوت راکړې جی جی ته خو ګیا کولی ته داسې شي پولیس ځان به سیول کپړو کې کله زه د ډیوټۍ نه راشم که نه بیا خو موږ غوا هم ساتلی ګڼې جي او بیا د غواګانو ډیوټي هم بیا خو به جي ستاسو ایس ایچ او صاحب پارم ساتلی جي پوره بس موږ خو کاروبار خو به کې کړل ښه جي ښه او داسې خو نه ده که نه یوازې خو داسې کار وکړه جی جی اخرنۍ غاړه راکړه جی جی بیا به دې پته نه لګي چې نه مو وکړه والې جي بالکل بالکل که نه دغه د سبا به بیا که خیر وي انشاءالله ګم لګو جومات کې جمع کې که نه او جي اوس داسې کار وکړه جی جی ستا دې زما د طرف نه 15 کاله جیل مبارک شي څه 15 کاله جیل تاسو خو ما ته وایئ چې دلته هلي ووایه نو به دلته دې پرېږدو جي حلق هم د معنی ویلو به نور هډونه هلته وي دا خو نه انصافي دی جي یا الله پاکه موږ خو ډېرې دواګانې وکړې ډېر ختمونه مو کړه خدای پاکه چې دې غلطه هدایت وکړي او دې غلا نه واوري او خاص کر زموږ دې جومات نه واوري او په دواګانو په دې د هدایت ورته میلاونه شو سبا به شي انشاءالله تعالی د بربادۍ لپاره به سورة یاسین ختم کړو ټول کلی به راټولېږي صحیح ده الله پاک دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي استاد جي ما یې که دا لکه مطلب مسلمان دی که نه نو د بربادۍ دا ختم پسې صلاح کوئ ما یې که دا هم لکه دغه کړو که نه نه باقي به دې د سورة یاسین د ختم نه نه کېږي سبحان الله سبحان ټیک چاک دی یاره السلام علیکم قاری صاحب قاری صاحب پرون چې تاسو په جومات کې ویلي وو چې زه به د دې غل باره کې د بربادۍ ختم کوم نو که دا ختم تا وکړو خدای کو چې کور ته ګرنیټ درولم او ته څه وې چې ستا د کوټې د پاسه سولر شیشه به زما نه پاتې شي او تا کره چې کم سولر پکې دی او یو چیلۍ ولاړه ده دا د نه په پاکۍ بوزم او بل ستا د حاجي صاحب 2 منه غنم په زکات کې درکړي ته به زما نه دا وخورې څه اس طرف نامعلوم میرے پیارے قاری صاحب وسلام وعلیکم السلام نه جي نه زما دماغ خراب دي چې په تا پسې ختم کوم یا الله پاکه زمونږ په دې ملک کې امن راولي آمین یا الله زمونږ اتفاق نصیب آمین یا الله زمونږ په دې ملک کې چې څومره بربریت شروع دی دا ختم آمین خدای پاک ارزاني راولي آمین یا الله دا څوک چې غلاګانې کوي خدای پاک دې تباه او هدایت ورته وکړي الله پاکه آمین الله پاکه په آخره کې په ژبه باندې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول قاری صاحب سورة یاسین راوړي لکان ورکو چې په عقل پسې هغه ختم وو نه بس ختم ته ضرورت نشته زمونږ مسلمان رور دی صحیح ده بس دغه دواګانې به ورته کوو چې الله پاک ورته هدایت ها واو چې الله یې ورځ سمه کړي که نه الله یې ورځ سمه او چې د ورځې سمه شي نو دې کار نه به واوړي دې کار نه به واوړي به تاسو به ټول کورونو کې بس دغه ختمونه کوئ دغه دواګانې کوئ خیر او سوچ مه کوئ خیر دی به مه کارېږه به دا پکې راځي مړه استاد جي پوهه سړی دی تاسو لاړ تاسو ټول ورته خبر دی که نه زه تاسو ورشئ تاسو ته کښېنه ته کښېنه ته مزه ته کښېنه ته مزه زه کښېنم ټول لاړ شئ ځه خدای پاکه اوس قاري صاحب خیري هم نشي کولی دا څنګه زمانه راغله ګوره ملګري ما ته پته ده چې دا غلطی زه په تا پوره شکي شوی نه پوره در باندې ګواهان پیش کوم چې ته کسانو لیدلی او یو پیر نه 2-3 پیرې لیدلی تا چې ما ته دا کوم خط پرېښی دی که نه د دې خط نه ما ته پته لګېدلی د خدای او د رسول خاطر وکړه دا غلاګانې مه کوه چې پردي 20 کورونه وران کړي خپل یو کور نشي آبادولی
نو بیا خو کم سے کم د دې جوماتونو نه خو د غلاګانې مه کوه که نه د ظالم بچیه په جومات کې چوټۍ پرې نه ښوده د قاري صاحب چپړې دې پرې نه ښودي پکي دې پرې نه ښودو بیټیانې دې پرې نه ښودي او بل یو درې نوي جانمازونه چا راوړي وو هغه هم دې پکې پټ کړ بس داسې کار دی استاد جي بس غلطي وشوه که نه او انشاءالله زه کوشش کوم چې زه دا بیټران هم را واپس کړم د جومات ته او آینده به داسې حرکت نه کوم آینده داسې حرکت مه کوه استاد جي بس دعا مخه کوم دې یاد ښه. ساتئ یو په جومات کې دا موبایل یې بندوئ